سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یوه ډیره دردونکې قصه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ. د دغه ښځې په جامو کې رنګ په رنګ پیوندونه لګېدلي وو، بلکې که داسې ووایو نو مناسب به وي چې د دغه ښځې جامې نه وي بلکې د قسمه قسم پیوندونو یو مجموعه وه. هر طرف ته پیوندونه په جامو کې لګېدلي وو. د سرکاري هسپتال د جنرال وارډ په یو کمره کې آخري بیډ سره ناسته وه. دغه ښځې به لږ ساعت پس د خپلې جامو پلو سره په خپلو سترګو کې راغلي اوښکې پاکولې. هر یو ډاکټر به چې په راوند باندې راتلو نو دا به زر ورپاسېده او ورته به ویل چې ډاکټر صاحب زما لور بچ که، دا به کله ښه کېږي او کله به صحتیاب کېږي. ډاکټر به دې ته تسلي ورکوله او بیا به د نورو مریضانو چک کولو لپاره مخکې تلو. د ډاکټر د تلو نه پس به بیا همدغه قصه شروع شوه. دا ښځه به کېناسته او ورو ورو به یې ژړل. د دې په مخ باندې بېوسي، لاچاري، غربت او په سترګو کې اوښکې له ورایه ښکارېدلې. د تېرو 2-3 ورځو نه د دې لور د مرګ په کشمکش کې مبتلا وه. 3 ورځې مخکې چې هغې کله پخلی کوه نو اچانک یې په سر باندې چکر راغی او هغه هلته بېهوشه پرېوته. 14 کلنې لور یې په چغو باندې مور راوغوښته. مور چې کله خپله لور ولیده نو ډېره پریشانه شوه او هغه یې زر نږدې کلینیک ته راورسوله. ډاکټر ورته وویل چې د دې د مزغو رګ شلېدلی دی. دې ډاکټر ته وویل چې ډاکټر صاحب زما د لور ژوند ته خو څه خطره نشته، آیا هغه به بچ شي؟ ډاکټر ورته وویل چې موږ هیڅ هم نشو ویلی. دا مختصر جمله ډاکټر وویله او بیا د نورو مریضانو په کتلو کې مصروف شو. د دې وړې خور پرزانې خپله مشره خور ریحانه په ډېر مشکل سره د بېهوشۍ په حالت کې سرکاري هسپتال ته راورسوله او د ډېرې پریشانۍ او کوششونو نه وروسته یې په هسپتال کې داخله کړه. ډاکټر چې کله د دې چیک اپ وکړو نو ویل یې چې د دې د بچ کېدو صرف 1% امید شته دی. د ریحانې مور ته د خپل خاوند ډېر زیات یاد راتللو. ځان سره یې فکر کوو چې بېشکه هغه د شراب څښلو والا یو داسې انسان و چې د هغه په معاشره کې هیڅ عزت نه و، خو په داسې مشکلاتو او پریشانیو کې به هغه د یو پلار په حیثیت خپله ذمهواري په ډېرې ښه طریقې سره سرته رسوله. په داسې موقع کې به هغه شرابو ته نږدې هم نه ورتلو. هره ورځ به یې چې مزدوري کوله نو خپلې نیمې پیسې به یې د شرابو څښلو لپاره ایښودلې. د غریبۍ نه چې کله مور ریحانه تنګه راغلله نو د خلکو په کورونو کې کارونه شروع کړل. کله چې لورګانې په ښه بده پوه شولې نو لورګانې هم هغې سره تللې او په خپلو نرمو او نازکو لاسونو باندې به یې مور سره کار کوو. لوښي به یې مینځل، د خلکو کورونه به یې جارو کول. یوه ورځ دوی سره نږدې په کلي کې میله لګېدلې وه. د ریحانې پلار هم دې میلې ته ورغی او د هغه ځای نه یې دواړو لورګانو ته او د هغې مور لپاره څه سامان واخیستو او خپل ځان ته یې د شرابو یو بوتل راواخیستو. په دغه ورځ باندې ټول ډېر زیات خوشحاله وو. د هغه د عادت مطابق ماښام چې کله د نوکرۍ نه واپس راغی نو د شرابو بوتل یې کولاو کړو، ښه ډېر یې وڅښل او بیا په خپل کټ کې سملاستو. اوس لا نیمه ګنټه نه وه تېره چې زهرجنو شرابو خپل اثر خورول شروع کړل. د ریحانې خاوند الټۍ شروع کړلې او حالت یې ډېر زیات بدل شو. د هغوی په کور کې یو دم چغې شولې. د هغه ښځه او دواړه بدنصیبه لورګانې په ژړا شولې او چغې وهلې. وروسته معلومات وشول چې په نږدې شاوخوا کورونو کې د دې زهریله شرابو د څښلو نه 15 کسان نور هم وژل شوي دي. دا خبر لکه د ځنګل د اور په شانتې خپور شو. د لویو ګوندونو او پارټیانو سیاسي خلک او نور مشران په منډه منډه راتلل او د مړه شوو کسانو کورونو والا سره ډېره همدردي ښودله. وروسته بیا دا اعلان وشو چې کوم خلک چې مړه شوي دي د هغوی کورنیو ته به 10,000 روپۍ ورکول کېږي. ډېرې ورځې تېرې شوې خو دا پیسې خلکو ته میلاو نه شوې. وروسته چې کله د مړه شوو کورونو والا مطالبه شروع کړله نو بیا دغه خلک په حرکت کې راغلل. یو څو سرکاري کسانو یو رجسټر په لاس کې نیولی راغلل او اعلان یې وکړو چې د چا څوک مړه شوي دي نو راشئ. د کومو خلکو چې څوک مړه شوي وو هغوی راغلل، خو دلته یو بل کار وشو. اعلان د 10,000 شوی و خو دوی ته یې 1000 روپۍ ورکړې او د 1000 په ځای ترې د 10,000 په فارمونو ګوتې ولګولې. د ریحانې مور نور کورونه هم زیات کړل او په زیاتو کورونو کې کار کوو. هغه به هر وخت په دې سوچ او فکر کې پرته وه چې زه به څنګه د خپلو دواړو لورګانو واده کوم او د دوی پرورش به څنګه کوم. کله کله به خو چې هغې لوښي انځل نو دا خیال به هم ورته ورغی چې د خلکو نه څه لوښي پټ کړي او د ریحانې په واده کې به په کار راشي. خو هغه د دې نه وېرېده که ګیره شوه نو ډېره زیاته رسوایي به یې وشي او وبه شرمېږي او د دې دا کار به هم ختم شي او د دې کلي نه به وویستل شي.
نن د ریحانې په هسپتال کې د داخلېدو 10مه ورځ وه. د هغې ورځ نه چې دا داخله شوې وه مسلسل بېهوشه وه. نن چې ریحانه لږ څه په حرکت کې راغله نو مور یې منډې کړې او نرس یې راوغوښته او نرس ته یې لکه د لیونۍ وویل چې نرس وګوره که نه زما لور ته نن پوره د 10 ورځو وروسته هوش راغی. زما الله زما خبرې واورېدې. نرس د ریحانې د بیډ خواته راغله. ریحانې تنګې ساګانې اخیستې او بیا د هغې سټ یو خواته پرېوتو. نرس په ډېر خفګان سره د هغې مور ته وکتل او د هغې لاش یعنې مړی په سپینه کپړه کې تاو کړو او بیا د خپل دفتر طرف ته روانه شوه. دواړو مور او لور د ریحانې په مرګ باندې ژړا پیل کړه. کله چې د ریحانې مور ته د ریحانې مړی وسپارل شو نو هغې په چغو چغو باندې ویل چې زه به په دې باندې څه کوم، ما سره خو د دې د کفن او دفن پیسې هم نشته دی. ډاکټرانو چې کله دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات خفه شول. دا وړومبی ځل و چې د مړي یو وارث د خپل مړي اخیستو نه انکار کړی و. بیا یو ډاکټر خپلې نرسې ته وویل چې د دې لاش میډیکل کالج ته ورسوئ، یعنی طبي کالج ته یې ورسوئ. د طالب علمانو به په کار راشي او په دې باندې به پریکټس کوي او دې ته څه پیسې ورکړئ. بیا 2 ځوانان راغلل. مور او لور ته دا خبره وکړه او دوی هم راضي شول او د پیسو اخیستلو په انتظار کې شول. ماښام شو چې ډاکټر سره څه کسان راغلل. د ښځې نه یې ګوته ولګوله او هغې ته یې څه پیسې ورکړې او ورته یې وویل چې ته اوس تللی شي. د ریحانې مور خپلې وړې لور ته وویل چې ځه اوس کور ته ځو. د ډاکټر نظر چې کله په دې جینۍ باندې پرېوتو نو ورته وویل چې ته اوسه پورې دلته ولاړې، ستا مور ته مې پیسې ورکړي دي، ته تللی شي. خو وړې جینۍ ورته وویل ډاکټر صاحب زما د خور لاش یعنې مړی مو میډیکل کالج ته لیږلی دی. ډاکټر صاحب وویل هو. ولې؟ نو ډاکټر ته یې وویل چې د هغې جامې ما ته راکړه، هغه ډېرې زړې جامې نه دي، زما او زما د خور ناپ او قد یو شی دی، هغه به زما په کار راشي او زه به یې واچوم. دوستانو ډېره مننه کوم چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. یوه خبره به وکړم چې الله جل جلاله دې هر څوک د غربت او غریبۍ نه وساتي. زموږ ستاسو په شاوخوا کې چې هر څومره غریبانان دي باید موږ تاسو سره په خلاص مټ مرسته وکړو، ځکه چې دغه خلک زموږ ستاسو د مرستې منتظر دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.